پیغمبر علیه الصلاة والسلام به د شعبان د میاشتې روزې ډېرې نیولې. اوس دا د شعبان میاشت ده عزیزانو. د شعبان په میاشت کې دا موږ پښتانه یا د پنجاب خلک یوه شپه را روانه ده چې هغه ته شب براعت ویل کیږي. شب براعت دا معنا چې دا هغه شپه ده سړی عبادت ورپکې وکړي، الله پاک دی د ګناهو څخه خلاصوي، دی د جهنم څخه خلاصوي. دا زموږ اصطلاح ده، د الله او د رسولو د دین دا اصطلاح نه ده. دین و اسلام و ما و تا ته نصف شعبان ویلی دی. د شعبان درمیانه چې کوم شپه راځي یا ورځ راځي د دې په باره کې و ما و تا ته خبره چې د هغه کړې ده. اوس په دې کې خبره دا د عزیزانو ما درته وویلې چې دین و اسلام و هغه ته ویل کېږي چې په کوم کې الله او رسول و ما و تا ته خبره چې د هغه ښوولې ده. اوس الله او رسول چې موږ ته خبره ښوولې ده هغه یوازې د نصف شعبان نه ده، د شب براعت نه ده. په هغه کې لویه خبره ده. د حضرت اسامه فرمایي، صحیح حدیث دی، پیغمبر علیه الصلاة والسلام به د شعبان د میاشتې روزې ډېرې نیولې. بیا وایي ما پوښتنه ځینې وکړه چې یا رسول الله څه وجه ده چې په نورو میاشتو کې دومره روزې ته نه نسې، نفلي روزې لکه دغه د شعبان په میاشت کې چې نسې؟ وایي پیغمبر علیه السلام ما ته ویلې ذاک شهر یغفل الناس عنه. دا میاشت چې کومه ده اکثر خلک په دې کې ډېر غافله یي. زه دا غواړم چې په دغه میاشت کې زه غفلت ونه کمه، زه روزې ډېرې ونسمه او بیا دغه روزې چې دي هغه زما د الله په دربار کې قبول سي. او دا خبره ورسره ده چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي په دغه شپه راواخله یا په دغه میاشت کې راواخله، زما عمل چې دی بلکې د تمام عالم انسانیت مسلمانانو عمل چې دی هغه د الله دربار له راځي. نو زه دا غواړم چې زما عمل په داسې حال کې د الله دربار له ولاړ سي چې هلته زه زما روزه او د روژې په حال کې زما عملنامه چې دا هغه د الله په دربار کې کښېښول سي. اوس په دې کې خبره دا د عزیزانو موږ د ځان نه په دین کې ډېرې خبرې چې دي هغه راوستلې دي. دا دین داسې صاف سوترا دی لکه د الله رب العزت وحدانیت راواخله. دا دین هم دغسې صفا دی لکه د پیغمبر علیه السلام رسالت راواخله، دا دین هم دغسې صفا دی. اوس که د الله رب العزت د وحدانیت په حواله زه د ځانه یوه خبره جوړه کړم، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د رسالت په حواله زه د ځانه خبره جوړه کړم، نو هغه که ښه خبره وه ممکنه ده چې الله یې قبوله کړي. کنې عام طور زموږ دوی خبرې و دین ته په داسې حال کې وراچوو چې دین الله موږ لره کامل دین راستولی دی. اسانه مثال، ما سهار ناشته کوله، په ناشته کې دغه تناره ډوډۍ مې نیمه ډوډۍ چې د هغه راغوښتې وه هغه یې راغوړه کړې وه، په لاسي غوړۍ ما خوړله. نو په دې کې بیا یوه معمولي قدر شګه راله چې راله هغه ما مطلب هغه د غاښو مابین لري چې راسي د دا ټوله مطلب هغه خوراک نظام چې دی هغه یې وخوا بله خواته. بیا ما چې کله ګوله کوله هغه کوچنۍ شګه وه خاشه وه یا ډبره وه هغه مې راوایستله. بیا ما ډېر کرار دا خپله نواله چې کومه بلل کېږي، ګوله چې کومه بلل کېږي بیا ادبي د ډېر معافي هغه ما کرار په خوله کې مطلب اړوله را اړوله. اوس زه په دا پوه شولم، زما دماغ له خبره راله مال یاره په خدای قسم دا په دین و اسلام کې چې سړی د ځانه خبره ورواچي د دې داسې مثال دی لکه په شوروا کې، په وچه ډوډۍ کې، د هغه رقم د کور په ډوډۍ کې یوه شګه راسي. موږ څومره ډسټر بسو، زموږ ټوله نظام چې دی هغه یوه خوا او بله خواته شي. دغسې دا دین چې دی هغه تر دې خبرو ډېر پاک دی، ډېر محترم دی. موږ د ځانه خبرې ورته واچولې، بیا هغه خبرې زما او ستا دپاره د مشکلات سبب وګرځېدلې. دا دین راته ګران سو، دا دین راته مشکوکه سو، او دا دین چې دی هغه زما او ستا دپاره نعوذ بالله داسې سلو چې بې قیمته سلو یو بې وزنه سلو. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام یوازې دا نه چې پر 15 د شعبان به پیغمبر علیه السلام روزه نیوله، دا خبره نه وه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام به دا ټول میاشت روزه نیوله. بی عایشه صدیقیه فرمایي چې موږ به پیغمبر علیه السلام ته کتل د روزې د میاشتې څخه علاوه په هیڅ یوه میاشت کې پیغمبر علیه السلام دومره روزې نه نیولې. داسې به پیښه سوله چې مطلب پیغمبر علیه السلام به ټوله میاشت روزې ونیولې. داسې به پیښه سوله چې اکثره میاشت کې روزې ونیولې. داسې به پیښه سوله چې به پیغمبر علیه السلام ورسره روزې نه نیولې، چې یو واره بیا روزې شروع کړي زموږ دا خیال شي چې بیا سره پرېږدي.
بیا چې بیا کله روزه خوړنګه شروع کړه زموږ به دا خیال چې ګر سره پیغمبر علیه السلام په شعبان کې روزې ونه نیسي نو پیغمبر علیه السلام و ما او تا ته دا خبره راوټوله چې په دغه میاشت کې تاسو روزې ډېرې نیسئ بل هیڅ شی ضروري نه دی راغلی لازمي نه دی راغلی خالص په دا میاشت کې روزې ډېرې نیول یوازې د پنځلسي روزه نه یوازې دا نه یا ټوله میاشت پیغمبر علیه السلام 10 ورځې هم روزې نیولې دي 15 هم نیولې دي 6 هم نیولې دي موږ ته راولاړ شو دغه یوه روزه چې دغه د 15 چې کوم بلل کېږي ودا ته وجوړل بس د دې څه علاوه زه نه مخکې روزې نسم نه بعد کې نسم دا مې واورېدل چې دا ډېره مبارکه شپه ده نو لهذا په دې کې به زه دا یوه روزه نسم یا پیغمبر علیه السلام په خپل ژوند کې داسې نه دي کړي چې یوازې د دا 15 روزه یې نیولې ده نور یې نه دا یې نه دي کړي که نیولې دي نو یې ټول میاشت نیولې دي هغه نو که 3 دي که 4 دي که 5 دي که 10 دي که 6 دي کنې هسې دغه د 15 چې کومه روزه ده نو خو 15 بلل کېږي 15 د شعبان د پیغمبر علیه السلام سر کال دا عادت مبارک ولو 14 14 15 هغه ایام 20 چې کوم بلل کېږي پیغمبر علیه السلام دا روزې نیولې دا د پیغمبر علیه السلام عادت مبارک وو نو اوس که زه راولاړ سم دغه یوه روزه ونسم نو د پیغمبر علیه السلام هغه سنت چې هغه به 14 14 هغه له ما او تا څخه پاتې سو یا زه راولاړ سم دغه یوه روزه ونسم پیغمبر علیه السلام به دا روزې دومره زیاتې په دا میاشت کې نیولې چې هغه روزې ته بیا ورسولې نو لهذا ما او تا به هم کوشش دا کوو چې موږ په دا میاشت کې ډېرې روزې ونسو که 10 نیولې سو که 6 نیولې سو که 15 نیولې سو که 8 نیولې سو خو دا خاص یوه روزه ته جوړېدل چې بس به دا یوه روزه نسم بله به نه نسم دا په کار نه ده که بیا بیخي یو سړی هېڅ یو نیک عمل نه کوي په دا ورځ و یاره اورېدلې مې دي د بزرګانو د اولیاو د علماو څخه چې دغه شپه چې دغه ډېره مبارکه شپه ده د شپې عبادت وکړي او دغه ورځ ډېره مبارکه ورځ ده په هغه ورځ روزه ونیسي ښه خبره ده بده خبره نه ده خو دا شی ضروري کړل چې خامخا ثواب چې دی هغه پر 15 د شعبان دی دغه خبره چې د هغه بیا خطرناکه ده په دغه خبره کې زما او ستا دپاره سوچ کول چې دی هغه په کار دی نو بیبي عایشه صدیقه فرمایي پیغمبر علیه السلام به په دغه ورځ مطلب په دغه میاشت کې ورځ نه په دا میاشت کې روزې ډېرې نیولې الله دې موږ ته رانصیب اوس که ټول تقریبا نیمۍ میاشت تېره سوې ده نیمۍ پاته ده په دا نیمۍ کې دې الله رانصیب کړي دا نیمۍ دې الله پاک رانصیب کړي خو زما او ستا فکر و دیان چې دی هغه بل طرف ته دی نو پیغمبر علیه السلام فرمایي ذاک شهر یغفل الناس عنه بین رجب و رمضان دا هغه میاشت ده چې د روزې د میاشتې د رجب د میاشتې په مابینځ کې ده په دغه کې خلک ډېر غافله یي د غفلت سره مخامخ د دې میاشتې عبادتونه ځینې پاته یي نو پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي وهو شهر ترفع فيه الاعمال الى رب العالمین دا هغه میاشت ده چې د انسان عمل چې دی هغه د الله په دربار کې پیښیږي واحب ان يرفع عملي وانا صائم ما تم دا خوند راکوي چې زه هم روزې ونسم عبادتونه وکړم په داسې حال کې زما عمل چې دی هغه د الله په دربار کې پیښ شي چې زما روزه ده او د روزې په حال کې زه دا کار یعنې دا عمل چې دی هغه وکړم چې کوم سړی په کوچنیوالي قرآن زده کړي او بیا په لویوالي دی قرآن وایي په سپینږیرتابه یې وایي پیغمبر علیه السلام فرمایي و هغه ځوان چې قرآن یې په کوچنیوالي زده کوي بیا په سپینږیرتابه کې تلاوت کوي هغه هم الله پاک د عرش تر سایې لاندې ځای ورکوي صحیح شو نو اوس قرآن خو نو ګران کار نه دی د خدای دپاره یې زده کړه د خدای دپاره یې زده کړه زما بابا دومره قرآن وایي چې زه قسم ته حیران طیبه وصبره توره تیاره کې موبایل ورته نیولی په کرسۍ کې ناست په لمر ته نه څنګه په وصبره دا اوس په پته ورته لګېدلي چې ما قرآن ولې وایي قرآن وایاست دا قرآن نو ته په دې وجه وایه چې د الله کلام دی غالبا د ترمذي حدیث دی دا قرآن دا د الله د ذات راوتلی لکه زه چې دې خبرې کوم دا خو زما تر خولې راوځي دا خبرې او دا قرآن د الله د ذات څخه راوتلی کلام دی یاري ورسره شروع کړي
یاري ورسره شروع کړئ په ذوالجلال دې مې قسم وي چې د کوم پوجیانو سره یاري کوو چې هغه ریټایر سي یو شی نه پاتېږي د کومو افسرانو سره یاري کوو چې ریټایر سي یو شی نه پاتېږي د کومو غوړانو سره دا چا شل کله شلکو په پیسې دا موږ یاري کوو هغه سبا مړ شي هغه غریب چې یو شی نه څه د هغه لوی رب سره به یاري شروع کړو یاري به د قرآن په صورت کې شروع د قرآن زه مثلا زه کتاب ولیکم یا ته کتاب ولیکې یا زه یو شعر ولیکم ته یو شعر ولیکې بیا ګوره زه چې د کوم شاعر شعر وایم زیت الرحمن عاجز راواخلم بخزاده دانش راواخلم منیر بنیری راواخلم متی اولاد تراب صاحب راواخلم دا خو ژوندي دي ژوندي دي الله لري هغه زموږ چې شو ګیلمن راواخله ولاړې شهید سو الله دې جنت عدن نصیب کړي یا مې یاد کړی یم نه دې د خیر سره پښتانه وایي دې ته چې مخ لري که بیا په ژوند نه کمیږي زه چې د دې شعرونه وایم دې خوشحاله کېږي که نه خوشحاله کېږي ډېر خوشحاله کېږي نو چې ما ورته د الله کلام وایي بیا به څوک خوشحاله کېږي صحیح ده قرآن زده کړه که ستا قرآن نه دی زده خالي الحمدلله شریف ووایه خالي قل والله شریف ووایه والله العظیم ډېر اطمینان دی ډېر سکون دی ډېر خوند دی او ډېر جلال دی او ډېر لوی تعلق د الله سره جوړېږي الله پاک دې موږ ته په ژوند کې دا ټولې خبرې را نصیب کړي او د مرګه بعد الله پاک موږ ته د عرش سایه نصیب کړي الله دې فضل باندې وکړي چې دا کومې خبرې مو وکړي الله دې موږ ته ټولو ته دا را نصیب کړي الله دې ویل اورېدل قبول منظور وګرځوي الله دې خپل احکامات د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم ښایستې طریقې پر هغه ژوند را نصیب کړي او پر دې تورې دې موږ ټولو ته الله پاک مرګونه را نصیب کړي چې موږ مرو دا ووایو لا اله الا الله محمد